أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمر د چمن غیرتی ولس زمر د چمن غیرتی پښتانه چې نن کم دوی موږ ته سات راکړي ودانه برباد وایو لیکن که دا ولس دا رقم باور سره درلودی لکه نن چې راغلی دي د خپل حق دپاره کښېنستلي دي او چې زموږ د باډر د فیصلې دپاره د دا چند پارټیانو سره مخونه اړولي وای زموږ مطالبې به وختي نه حل شوي وای چې له کمپاینو ځولي وای و پرلت یې ورکړي وای زموږ مطالبه به حل وای دلته زموږ په وطن کې چې تېر 15 کاله مخکې MP ویمینې چې راغلي دي یا د دې څه مخکې راغلي ول هغو هر سړي په کورو کې په ځایو کې ګودامونه جوړ کړي دي چې اوس د انتخابات د ووټ دپاره برمم درکوي ټسمامر هم درکوي شمسیان هم مخکې ولې نه ورکول ولې زموږ په ښار کې رڼا نه راوستل ولې زموږ وطن د دې باډر د ستړي څخه نه خلاصوئ نو دا خو صرف زموږ خلک در انتخاباته پورې در الکشنه پورې در اسمبلۍ در سیټه پورې محدوده دي دلته زموږ په وطن کې چې کوم په چونګۍ کې میر و ډیپټي میر و دا ناست دي د دا ولس حق نه دی وصول سوی دلته که زموږ د دې ولس دپاره یا د اوبو ګاډی په کار سي میر و ډیپټي میر یې نه راباسي یا د دې وطن کې د ولس دپاره کار سي ولس ته نه ورکول کېږي که د دوی پوسټران په بازار کې لګېدل یا جنډیانې لګېدلې د هغه دپاره بیا د کرین کوم راباسي بیا د دوی سرکاري کرین کوم استعمالوي بیا سرکاري تیل هم استعمالوي د ولس دپاره بیا شی نه وصلیږي زموږ د چمن د بازاره سه د تاتا صاحب دربار جوړ کړی دی پر کنجو باندې او تذکرې دي زیارت یې موږ میر ته وایو موږ ډیپټي میر ته وایو موږ ولس ته وایو چې میر هم زموږ پر سر راغلی دی ډیپټي میر هم زموږ په ووټ راغلی دی موږ د خپلو پارټیانو دپاره کمپاین چلوي سرکاري تیل استعمالوي سرکاري موټران استعمالوي ولې ولس غږ نه وکړي ولې زموږ د ښار هزیمواره خانان خاموشه سول ولې زموږ ولس خاموشه دی که پر اسټیټ لغړي و خبره وکړل یا یو سیاسي و خبره وکړل وایسې بې ننګره خوشکه وایسې ستاسو میرو ډیپټي میر ولې خلاص دي ستاسو MP ویمینې ولې خلاص دي چې د ولس پر سر باندې شمسیانې راوتلي دي ټسممران راوتلي دي دوی په ګودامو کې ایښي دي اوس یې ځله ورکوي وایي دا ټسمامر درکوم دا برمه درکوم ما ته به ووټ راکوې موږ د دې پرلت دپاره چې میره څه پښتې ده چې موږ دغه روډ په صفا کوو په ولاکه یې موږ ته راکړې ده موږ ته په ولاکه د دې کشنر دپاره کرینک راکړی دی د دوی د جنډۍ دپاره کرینک دونې پالتو دی ولاړ دی زموږ فیصله سوې فیصله ده زموږ د یو څو ذمهواره پارټیانو د لاسه فساو ده په څه صورت فساو ده یو وایي چې دا باډر کیله سو دا خلک د 4 میاشتو څخه دلته بېکاره ناست دي بیا به دا خلک د باډر ته ځي
د خپل روزګار دپاره زموږ ووټ خرابېږي. بل بیا وایي که باډر خلاص شو چې کوم زموږ وروڼه په افغانستان کې دي شنخته کارټونه لري بیا به فلانکۍ پارټۍ ته هغه ووټ ورکوي زموږ څه به سیټ وړي. موږ ورته وایو چې ولس مه ستړي کوئ خرابۍ له مه بیایاست. دا وطن باندې ځوانان مه شهیدان کوئ. په دې ظالم ریاست باندې ځوانان په ګولۍ مه ولئ. زموږ مطالبه جایز مطالبه زموږ د باډر حق مطالبه حل د وروره صفا خبره ده. په خدای حل ده. خالدا غواړي چې زموږ یو درې څلور پارټیانې مخل اوس یې زموږ پارټیانې غواړي. موږ ورته وایو چې په والله دا ستوي انتخابات زموږ په وینه در ولړو موږ یې په وینو پر در رنګ کړو. خبره هیله کوئ هیله یې کړي ریاست هیله کړی دی. ریاست نوکډیشن جاري کړی دی او دلته زموږ خلکو راګرځولی دی. موږ ورته وایو چې زموږ وینه دومره ارزانه چې د یو سیټ دپاره استعمالوئ موږ وینه هم پر ورکوو بیا موږ ځایونه هم بندوو بیا موږ و دفترو ته هم درېږو. واضح دې خلک واوري ولس دې پر خپل ووټ باندې په جوب کې دې استعمال کړي. په چاته دې ووټ نه ورکوي که د وطن بچی دی یا د ولس بچی دی. و دا ولس ته زه دا وایم یا د دې ولس دپاره په صحیح معنا نمایندګي کوو موږ به په رښتیا ووټ ته مرداباد ووایو. سپی کور ودانۍ موږ ته شکریه ادا کوو. اوس به تې ته دعا وکړي موږ هر ورور ته دا وایو چې و خدای ته لاسونه پورته کوي و خدای ته زارۍ وکړي و ایم پي و ایم این اې ته و پارټۍ والا ته دعاوې مه کوئ کور مې